درې هیوادونه، درې پوځونه، درې بېلابېلې ګټې، خو یو ګډ دفاعي تړون. سعودي عربستان، پاکستان او ترکیه اوس د داسې امنیتي جوړښت په لور روان دي چې د منځني ختیځ د قدرت معادله بدلولی شي. خو اصلي پوښتنه دا ده، سعودي عربستان ولې پاکستان او ترکیه ته اړتیا لري؟ ترکیه ولې له سعودي عربستان او پاکستان سره یو ځای شوه؟ پاکستان په دې نوي امنیتي جوړښت کې څه ورکولی شي او په بدل کې څه ترلاسه کوي؟ ایران ولې دې تړون ته په شک ګوري او ولې د ایران یو پارلماني څیره دا یوازې د کاغذ تړون بولي؟ آیا پاکستان غواړي د اسلامي نړۍ نوی امنیتي ځواک شي که د اقتصادي اړتیاو له امله خپل پوځ د خلیج د امنیت په بدل کې وړاندې کوي؟ او تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده، که سبا پر سعودي عربستان برید وشي، آیا پاکستان به رښتیا هم د سعودي لپاره جګړې ته داخل شي؟ که هو، نو ولې پاکستان د ایران د پخوانیو بریدونو پر وړاندې مستقیمه جګړه ونه کړه؟ او که نه، نو بیا دا تړون په حقیقت کې د څه لپاره دی؟ ګورئ، تاسو ته په یاد دي چې د تیر کال په سپټمبر میاشت کې پاکستان او سعودي عربستان د ګډ دفاع یو مهم تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې که پر سعودي عربستان برید وشي، هغه به د پاکستان پر ضد برید ګڼل کیږي، او که پر پاکستان برید وشي، هغه به پر سعودي عربستان برید ګڼل کیږي. هغه مهال پاکستاني چارواکو دغه تړون په ډیر شور، تبلیغاتو او لویو ادعاو سره نړۍ ته وړاندې کړ. د بعضې پاکستاني راپورونو له لوري دا هم ویل کېدل چې اوس پاکستان منځني ختیځ ته د امنیت برابرونکی هیواد ګرځېدلی او د اسلامي نړۍ امنیت به پاکستان تضمینوي. خو وروسته داسې وضعیت رامنځته شو چې د ایران لخوا پر سعودي عربستان بریدونه وشول، خو موږ او تاسو ولیدل چې پاکستان هیڅ عملي پوځي اقدام ونه کړ. اوس تازه د همدې دفاعي چوکاټ د پراخولو لپاره ترکیه هم دې ګډون کې ځان شامل کړ. یعنی دا تړون له دوه اړخیز دفاعي تړون څخه په درې اړخیز دفاعي تړون بدل شو. له بلې خوا ویل کېږي چې پاکستان له کویټ سره هم د دفاعي همکاریو پر یو نوي تړون خبرې روانې کړي دي. خو اصلي پوښتنه دا ده، د دغو ټولو دفاعي تړونونو تر شا اصلي هدف څه دی؟ همدا موضوع ده چې په دې ویډیو کې په تفصیل سره وڅېړو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې تازه د 2026 کال د اګست پر 9 سعودي عربستان، پاکستان او ترکیه په مکه مکرمه کې یو نوی درې اړخیز دفاعي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون نوم د مکې ګډ دفاعي تړون بلل شوی. د تړون تر ټولو مهم اصل دا دی، که چیرې په ترکیه، سعودي عربستان او یا هم پر پاکستان باندې د کوم هیواد لخوا برید وشي، نو دا برید به د ټولو دریو هیوادونو پر وړاندې برید ګڼل کیږي. همدا یوه جمله د دې تړون اهمیت څرګندوي. ګورئ، د سعودي عربستان، پاکستان او ترکیې ترمنځ د ګډې دفاع د همکارۍ نوی تړون د منځني ختیځ د امنیتي وضعیت په داسې وخت کې مطرح شوی چې سیمه له جدي کړکېچونو سره مخ ده. د دې تړون تر ټولو مهم مفهوم ګډه دفاع ده. په دغه وجه دا موضوع ډیر لوی بدلون ښکاري، ځکه پاکستان له وړاندې له سعودي عربستان سره اوږدمهاله دفاعي او پوځي همکاري لري، خو د ترکیې ورګډېدل د دې معادلې بڼه لا پراخوي. ولې؟ ځکه ترکیه یوازې یو عادي پوځي شریک نه دی، بلکې ترکیه د ناټو غړې ده او په تیرو کلونو کې د خپل دفاعي صنعت د پراختیا لپاره پراخې هڅې کړې دي. په ځانګړي ډول د ترکیې بې پیلوټه الوتکې په نړیواله کچه ډېرې مشهورې شوې دي. د ترکیې دفاعي صنعت یوازې په ډرونونو پورې محدود نه دی. دغه هیواد د بېلابېلو پوځي تجهیزاتو، زغروالو وسایطو، سمندري وسایلو، د هوا دفاع سیستمونو، توغندیزو ټکنالوژیو او برېښنایي جګړې په برخو کې هم خپل تولید ظرفیت پراخ کړی دی. نو کله چې ترکیه د سعودي عربستان او پاکستان ترڅنګ دریم مهم شریک شي، نو موضوع یوازې د درې هیوادونو د سیاسي ناستې تر کچې نه پاتې کیږي. دلته د پیسو، پوځي تجربې، ټکنالوژي، جغرافیا او دفاعي صنعت ګډ ظرفیت مطرح کیږي. ترڅنګ پاکستان د دې مثلث لپاره خپله ځانګړې وړتیا لري. پاکستان د اټومي وسلو ترڅنګ یو لوی پوځ لري، د بلاستیک توغندیو ظرفیت لري او د اټومي وسلو لرونکی هیواد بلل کیږي. همدا اټومي ظرفیت د پاکستان رول له نورو شریکانو څخه جلا کوي. همداراز که پاکستان پوځي او ستراتیژیک ځواک راوړي او ترکیه د دفاعي ټکنالوژي او عملیاتو تجربه ولري، سعودي عربستان بیا د دې معادلې بله مهمه برخه لري، اقتصادي ځواک. سعودي عربستان د نړۍ له مهمو انرژي تولیدونکو هیوادونو څخه دی. د دغه هیواد مالی ظرفیت، د انرژي اهمیت او په عربي او اسلامي نړۍ کې سیاسي نفوذ هغه عوامل دي چې سعودي د دې درې اړخیزې امنیتي جوړښت مهم غړی ګرځولی. نو که درې واړه سره یو ځای کړو، داسې ویلی شو پاکستان ستراتیژیک او پوځي ظرفیت لري، ترکیه بیا دفاعي صنعت، ټکنالوژي او پوځي تجربه لري، او سعودي عربستان بیا مالی ځواک، انرژي او سیمهییز نفوذ لري. نو ځکه همدا ترکیب د دې تړون اهمیت زیاتوي. خو بیا هم پوښتنه دا ده، د دې تړون تر ټولو مهمه برخه څه ده؟ د دې ډول دفاعي همکارۍ په مرکز کې څو مهم عناصر راځي، لکه لومړی ګډه دفاع، یعنی که پر یو غړي برید وشي، د نورو غړو امنیت هم اغیزمن ګڼل کیږي.
دوهم استخباراتي همکاري، یعنی دریوانه هیوادونه کولی شي د ترهګرۍ ضد معلومات، پوځي استخبارات او د سمندري امنیت اړوند معلومات د یو بل سره شریک کړي. دریم ګډ پوځي تمرینونه، یعنی ګډ پوځي تمرینونه د دې لپاره مهم دي چې د دریو هیوادونو پوځونه په ګډو عملیاتو کې همغږي تجربې ترلاسه کړي. څلورم دفاعي صنعت، یعنی شاید دا تړون له تر ټولو مهمو اوږدمهاله اړخونو څخه وي. که چیرته پاکستان او ترکیه په ګډه د ډرونونو، دفاعي وسایلو یا نورو پوځي تجهیزاتو د تولید په برخه کې همکاري پراخه کړي، سعودي عربستان هم د دې ټکنالوژي او تولیدي ظرفیت له پراختیا څخه ګټه اخیستلی شي. خو یوه خطرناکه پوښتنه لا هم پر ځای پاتې ده، که پر سعودي عربستان برید وشي، آیا پاکستان به د دې تړون له مخې د سعودي عربستان ترڅنګ ودرېږي او که نه؟ او آیا دا په دې معنا ده چې پاکستان به د سعودي عربستان د هر احتمالي دښمن پر ضد مستقیمه جګړه پیل کړي که نه؟ زما په نظر نه، ځکه دفاعي تړونونه د عملي کېدو پر مهال د سیاست د برید نوع یا شکل، د هیوادونو د ملي ګټو، پوځي چمتووالي او نړیوال فشار له مخې تفسیر او عملي کیږي. همدا ځای دی چې د دې تړون تر ټولو مهمه پوښتنه راولاړېږي. پر کاغذ د ګډې دفاع ژمنه یوه خبره ده، خو په واقعي جګړه کې عملي کول بله خبره ده. او همدا هغه ټکی دی چې ایران یې د دې تړون د کمزوري په توګه وړاندې کوي. نو ولې تهران دا تړون یوازې د کاغذ ټوټه بولي؟ ګورئ، د سعودي عربستان، پاکستان او ترکیې د دفاعي تړون له اعلان وروسته د ایران د پارلمان د ملي امنیت او بهرنی سیاست د کمیسیون غړي ابراهیم رضایی ویل چې سعودي عربستان باید پوه شي چې له ترکیه او پاکستان سره د یو کاغذي تړون لاسلیک کول په خپله د امنیت تضمین نه دی. همدا د ایران د دریځ اصلي ټکی دی. خو ولې تهران دومره ډاډه دی؟ د دې لپاره باید د سعودي عربستان تیرو امنیتي تجربو ته وګورو. یعنی سعودي عربستان او امریکا ترمنځ امنیتي او پوځي اړیکې د 16 لسیزو تاریخ لري. امریکا په سیمه کې پوځي حضور لري، سعودي عربستان له امریکا څخه پرمختللې وسلې اخلي. دواړه هیوادونه په دفاعي او استخباراتي برخو کې اوږدمهاله همکاري لري. د سعودي عربستان د هوایي دفاع په جوړښت کې هم امریکایي تجهیزات مهم رول لري. نو له همدې امله ایران د سعودي عربستان پر وړاندې یو ساده پوښتنه مطرح کوي: که د امریکا په څیر یو نړیوال پوځي ځواک له خپلو اډو، دفاعي سیستمونو او پرمختللو وسلو سره د سعودي امنیت په بشپړ ډول نشي تضمینولی، نو یوازې یو نوی تړون څنګه د امنیت بشپړ تضمین کیدای شي؟ البته دا د ایران سیاسي استدلال دی. د دې معنی دا نه ده چې سعودي عربستان هیڅکله له خپلو دفاعي شریکانو څخه ګټه نه ده اخیستې. برعکس د سعودي دفاعي سیستمونو په تیرو کلونو کې ګڼ شمېر بریدونه شنډ کړي دي، خو هیڅکله یو دفاعي سیستم 100% د هر ډول برید مخه نشي نیولی. او همدا ټکی د ایران د استدلال مهمه برخه جوړوي. بلې خوا داسې فکر هم کیږي چې شاید پاکستان ښایي د ایران په اړه خپل دریځ بدلوي او هغه هیواد چې تر دې وړاندې له ایران سره د نږدې اړیکو هڅه کوله، اوس د سعودي عربستان، ترکیې او نورو سیمه ییزو قدرتونو له نوي امنیتي جوړښت سره ځان نږدې کوي. همداراز پاکستان هڅه کوي ځان د اسلامي نړۍ د یو مهم امنیتي ځواک په توګه معرفي کړي. خو پوښتنه دا ده چې پاکستان په حقیقت کې له دې امنیتي رول څخه څه ترلاسه کول غواړي؟ زما په نظر ځواب یې تر ډیره له اقتصادي اړتیاو سره تړاو لري، ځکه پاکستان یو لوی نفوس لري خو اقتصاد یې له جدي ستونزو سره مخ دی. له همدې امله پاکستان هڅه کوي له خپلو سیمه ییزو او نړیوالو اړیکو څخه د اقتصادي ګټو د ترلاسه کولو لپاره استفاده وکړي. سعودي عربستان، کویټ او د خلیج نور هیوادونو د پام وړ مالي سرچینې لري. نو که پاکستان خپل پوځ، امنیتي ځواکونه او پوځي تجربه د دغو هیوادونو د امنیت لپاره وړاندې کړي، په بدل کې مالي او اقتصادي مرستې ترلاسه کولی شي. همدا هغه څه دي چې د پاکستان د امنیتي سیاست یوه مهمه برخه جوړوي. نو د پاکستان د کړنو داسې ښکاري که سعودي عربستان امنیتي همکارۍ ته اړتیا لري، پاکستان کولی شي خپل پوځي ځواک وړاندې کړي. که کویټ امنیتي اندېښنې لري، پاکستان کولی شي خپل ځواکونه او تجربې ورسره شریکې کړي. او که ترکیه له پاکستان سره دفاعي همکاري پراخوي، پاکستان کولی شي له دې لارې خپل پوځي او ستراتیژیک اهمیت نور هم لوړ کړي. یعنی په خلاصه ډول داسې ویلی شو چې پاکستان هڅه کوي داسې ځای پیدا کړي چې عربي هیوادونو ته امنیتي خدمت وړاندې کړي، له ترکیې سره دفاعي اړیکې پراخې کړي، له امریکا سره خپل اهمیت وساتي او په عین وخت کې له چین سره خپل استراتیژیک اړیکې هم له لاسه ورنه کړي. خو دا هر څه به وخت ثابت کړي چې آیا پاکستان په دې پلانونو کې کامیابېدی شي که نه، او که برعکس به ورته لا سرخوږی جوړ کړي.